د محمد قاسم خپلوان هغه د یو زیارکښه او حوصله‌ناکه کس په توګه یادوي. کاروباري سړی دی، مثلا دیاړیمار دی، معمار دی، په هر کار دی دنیا کې دا یو حوصله په کار لري. نو ماشاءالله کله چې ما ارزیابي کړی، معلومات مې کړی، دا ماشاءالله په دغه کارو کې ډېر طاقت والا سړی دی. دا د ما مخکې تا ته عرض وکړم چې دا خیاط هم ده او معمار هم ده، لکه سنګکاري هم کوي او خیاط هم ده په ذهن کې. دا شی هم اختراع کړ، د کوشش کوي، مګر هغه د وجود نه ضعیف ده، خو ماشاءالله کاروبار سیستم کم کار ته چې پلان یې کړی دی په هغې کې د دې کامیابي په برخه شوی دی. نوموړی د دې ماشین په جوړولو کې له هیڅ چا مرسته نه ده غوښتلې، ځکه چې په دې باور لري ځینې وګړي د کار د سمښت پر ځای داسې نظرونه وړاندې کوي چې د کاري پلان د خرابولو سبب کیږي. دا خبره به مې چاته نه کوه چې زه دا ماشین جوړوم، ولې دا ماشین جوړول یو رقم کار ده چې بل څوک پکې مداخله وکړي بیا د ګمراه طرف ته وړي، ولې بل طرف ته دې وړي.